پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د سیاسي چارچنو کې ښاغلی احمد خان اندړ وصل شوی دی. سلامونه اندړ صاحب، ورځ دې په خیر. بحث له دې ځای پیلوو چې ازبکستان او پاکستان د افغانستان د روان وضعیت په تړاو باندې خبرې کړې دي. د دغو دواړو هېوادونو رول د افغانستان په روان وضعیت کې څنګه ارزول کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی اوسې امازۍ تاسو ته خپلو درنو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. ډېره مننه. موږ اړتیا لرو چې د خپلو ګاونډیو هېوادو سره سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړو. حتی په ځینو وختونو کې امنیتي ګډ تدابیر هم ولرو. خو داسې ښکاري چې زموږ ګاونډیان یوازې د خپلو موخو، که هغه اقتصادي دي که هغه سیاسي دي، د هغو لپاره کار کوي. پاکستان چې په دې وختو کې دوه مخی سیاست کوي. ازبکستان زموږ یو ډېر نیک شمالي ګاونډی ده، خو له بده مرغه چې هلته هم په دې وختو کې د روسیې او د امریکا ډېره داسې هغه روانه ده، مبارزه روانه ده چې دوی کوم یې خپل کړي. یعنې په خپل واک کې نه دي. پاکستان هم ځینې ستونزې لري چې هغه نشي کولی چې په خپل سر یو عمل د ګاونډیو په مقابل ترسره کړي، د خپلو بادارانو اجازه اخلي. که واقعا دغه هېوادونه که ګاونډیان دي او که نور شاوخوا د سیمې هېوادونه دي د افغانستان په هکله هر راز ناسته کوي، باید افغانستان د اسلامي امارت استازو ته پکې بلنه ورکړي. تاسو وګورئ په لومړي سر کې په ډېر غیر ډیپلوماتیک ډول دوی خپله غلامان دي، که ازبکستان ده او که پاکستان ده. د افغانستان لپاره لکه د زبرځواکونو یا د امریکا او د روسیې چې موږ د هغوی سره دا نیمه پېړۍ کېږي د روسیې سره هم جګړه کړې او د امریکا سره هم، دوی هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي. په داسې حال کې چې دوی باید د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پېژندلی وای، د سفیرانو د لارې د موږ سره مخکې لاړ شي. دغه راز لوبې د دوی خپلې موخې دي او په بېطرفانه ډول باید وویل شي چې په هغو ناستو کې کومې چې د افغانستان په هکله زموږ ګاونډیان یا زبرځواکونه نیسي او د افغانستان استازي نیوب کړي، دا به هیڅ نوع پایلې ونه لري، یعنې مثبتې پایلې به ونه لري. بله بله. یعنې اندړ صاحب په دې وروستیو کې چې کومه لیدنه چې د افغانستان په تړاو د دغو دواړو استازو ترمنځ ترسره شوې ده، دلته خپل منځي ګټې او نفع پالل شوي دي که نه رښتیا هم د افغانستان مسله د دوی لپاره مهمه ده او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي؟ ګورئ، یو خو دا چې دوی ویل ته بشري بحران د بله مهارولو لپاره دوی دا ناسته کړې. دوی کله دغه توان لري نه دومره کومک کوي. ازبکستان خو خیر یو بېطرفه رول ادا کوي. پاکستان خو قصداً هم دا غواړي چې په افغانستان کې جګړه مي زموږ د اقتصاد د پرمختګ مخه هر وخت نیسي. موږ ته معلومه ده چې دوی په کوم وخت کې په موږ باندې د دروازې د ګمرک بندوي او نورې څومره هلې ځلې کوي چې افغانستان په نړیواله کچه بدنامه کړي. نو دوی د بشري بحران د مخنیوي لپاره اول یادونه کړې، بیا په وروستیو کې د خپلې موخې لپاره چې کوم ترانزیتي لار د ریل ګاډي او د نورو پروژو لپاره ده هغه یاده کړې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل مقاصد لري او زموږ د هېواد تلپاتې سوله، امنیت او دلته د دوی سره ښې اړیکې نه یوازې چې د دوی یعنې د ازبکستان او د پاکستان په ګټه تمامېدی شي، بلکې په خپله د افغانانو او د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا د ټولو هېوادو په ګټه تمامېدلی شي. خو که چیرې پاکستان زموږ سره رښتینی سیاست وکړي، هغه پخواني خوبونه ونه ګوري چې زموږ هر څه به دوی مخکې بیایي او زموږ د کورنیو چارو په کړنو کې به لاسوهنې کوي. بله بله. اوس لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، دوی پر بشري بحران باندې بحث کړی دی. هلته چې موږ تاسو ګورو چې د تورخم دروازه وخت نه وخت د پاکستان له لورې تړل کېږي. بشري بحران دې سره هم رامنځته کېدلی سي. په افغانستان کې خلک واردمخه اقتصادي ستونزې درلودلی شي، بیا دغه سوداګرو ته چې په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی، بیا دغه ټول اغېز پر عامو خلکو باندې ولیدلی شي. دلته بیا څنګه ممکن کېدلی شي چې بشري بحران دې له موږه له منځه یوسي او هغوی کولی شي پر دغه موضوع باندې د بحث ولري؟ دا یو بهانه ده. دوی کوشش کوي چې په دې رقم سره د نړیوالو څخه هم کریډیټ واخلي چې دوی هم د افغانستان د خلکو په حالت باندې غمجن دي او بشري بحران مخه نیسي. په داسې حال کې چې بیا وایم که دوی واقعا غواړي چې دلته بشري بحران له منځه لاړ شي او د ترانزیتي لاره خلاص شي، باید د افغانستان د اوسني حکومت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. دا چې ښاغلی دراني له
اسلام آباد ته تاشکند ته ځي ولې لنډ کابل ته نه راځي؟ همداسې د ازبکستان استازی زه له دغه استازو سره بیا یادونه کوم چې ډېر مخالف یم. دوی سفیران لري، دوی دغه پاکستان او ایران، ازبکستان، نور هېوادونه چې د افغانستان لپاره استازي ټاکلي، دا مضرانه د شیطاني سیاستونو به بیا مخامخ د اوسني حکومت سره وغږېږي. دا به د دوی لپاره هم ګټور تمامه شي او دا به یو واقعیت وي. او دا چې دوی څومره د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورکړې ده، دا ټوله دنیا یې ویني چې پاکستان په کوم وخت کې په موږ باندې لارې بندوي او څه تهمتونه کوي، کوشش کوي زموږ په زرګونو کنټینرونه مال د کراچۍ د نورو بندرو کې په لارو باندې پاکستان کې ولاړ دي، خرابوي یې، ستونزې ورته پرې کوي، ډېر زیات ټکس ورباندې لګوي. دا د پاکستان هغه پخوانۍ ستراتیژي ده چې د فوج او د استخباراتو په لاس کې ده، هېڅکله نه بدلېږي. حکومتي چارواکي واک نه لري او که واک یې درلودی اوس به یې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پېژندلی وی او د افغانستان څخه به یې یو ښه ګاونډیتوب کوو. زموږ افغان کډوال به یې په دا راز جبري توګه او په وحشانه توګه چې ټول مال و آل یې تر غلا کړل، جایدادونه یې تر ضبط کړل او ډېر ناوړه غیر انساني چلند یې شروع کړ، دوی هېواد ته راولېږل او لا یې هم رالېږي. همداسې ازبکستان باید پوه شي چې که واقعا زموږ سره ښه ګاونډیتوب کوي، د روسیې په اشاره، همداسې اوس تازه د امریکا په اشاره باندې نوې لوبې نه ترسره کوي. هر وخت دوی په تاشکند کې د افغانستان په اړه جلسې نیسي، ناستې کوي. دا لوبه باید پای ته ورسېږي. یو واقعي حقیقي لاره د ګاونډیتوب، د دوستي او د افغانستان د خلکو د بشري ناورین مخه که نیسي، نورې هلې ځلې وکړي. د داسې هېواد چې زموږ هېواد یې راوران کړی لکه پاکستان او تل یې دوه مخې سیاست کړی ده، دوی سره زموږ د هېواد په سرنوشت غږېدل یوه جفا ده د افغانستان له ولس سره. بله بله. اوس مهمه مسئله مندر صاحب همدلته پیدا کیږي چې که موخه د افغانستان د روان بشري وضعیت یا سیاسي وضعیت د کنټرول او ترڅنګ د مثبت تعامل لار ته تلل او تګ کیدلی سي، ولې خپله د اسلامي امارت کوم چارواکی پکې نه ده بلل شوی؟ دا چې د پاکستان سفارت هم دلته فعاله پاتې شوی دی، خپله د ازبکستان سفارت هم دلته فعاله دی، د دوی چارې ښې روان دي نسبت په نورو هېوادونو. ما په سر کې یادونه وکړله باید بېطرفانه ووایو. حتی هغه افغانان چې په بهر کې ځینې ناستې کوي او د اسلامي امارت د اوسني حکومت په ضد باندې مخالفتونه کوي، هغه هم باید پوه شي چې هغه هېوادونه کوم چې د افغانستان په هکله غونډې نیسي او بیا د افغانانو استازي پکې نه وي، یعنې دغه هېوادونه کولی شي که د اسلامي امارت څخه استازي نه غواړي، اول خو باید 100% کې د اسلامي امارت استازي غواړي، نور افغانان دې ورسره کینی، خو دوی بیخي یو طرفه لوبه ترسره کوي چې دا معلومیږي دغه 2.5 کالو کې د هرې دغسې ناستې پایله منفي وه او یوازې ځانښودنه وه، یوازې یو مانور چې ځینې هېوادونه اجرا کړې ده. د اوسني حکومت یعنې موږ وینو چې سرتاسري امنیت ته حتی په کابل کې ناستې کولی شي دغه خلک چې غواړي د افغانستان په هکله وغږېږي. ښه به دی چې دغه سیستم د ناستو یا کړنو ته بدلون ورکړي چې واقعي هغه حقیقي کړنلاره معلومه شي او موږ پوه شو چې د ګاونډیو او د نورو ځینو زبرځواکونو موخې به دې کې څه دي، مخامخ د افغانانو سره وغږېږي. بله اندر صاحب، په دغه بحث کې اقتصادي بحث هم مطرح شوی دی، تر ډېره بریده پورې اقتصادي محوره و دغه بحث. اوس دلته پاکستان روان وضعیت ته که وګورو، اقتصادي وضعیت ته که وګورو، څومره تر دې ډېر زیات ټینګار په خپل اقتصاد باندې کولی شي په دغسې ناستو کې چې د افغانستان په روان بشري وضعیت باندې دوی خبرې وکړي. د پاکستان اقتصاد په دې وروستیو کې تاسو ته معلوم ده، موږ ته معلوم دی، او ازبکستان یو له هغې هېوادونو دی چې د ریل پټلۍ له لارې موږ کولی شو چې واصل شو او له خط سوداګرۍ دغه لارې څخه ولرو. اوس دلته بحث اقتصادي څومره د خپل د پاکستان لپاره؟ ګورئ، په دغه اقتصادي پروګرامونو کې چې د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا هېوادونه یې لري، په دې کې زموږ ډېره ګټه ده. په هغه حال کې چې دوی موږ ته د حکومت په سترګه ګوري او هغه پخواني خوبونه چې هر یو دلته لاسوهنې کولې هغه ونه کړي. د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو موږ د ټولو ګاونډیو د نړیوالو د سیمې د هېوادو اړیکو ته ډېره اړتیا لرو،
خو موږ وینو چې ډېر پروپاګندونه روان دي د اوسني وضعیت نه یا امنیت نه چې په افغانستان کې راغلی ده نه خپله افغانانو ښه ګټه پورته کړې او نه ګاونډیو د سیمې نړیوالو هېوادونو هم ګټه نه پورته کړې یوازې پروپاګنده تحریمونه دي سیاسي او اقتصادي د پاکستان وضعیت لکه تاسو ویلې ډېر زیات کړکېچن ده او دوی اوس په دې هڅه کې دي چې څنګه دغه ترانزیتي لار د دوی په مخه خلاص شي خو افغانان یا د افغانستان اسلامي امارت باید پوه شي چې پاکستان باید نورې هغه ستونزې چې افغانستان ته پېښ کړي هغه هم جوړې کړي یوازې د خپل اقتصاد په فکر کې نه اوسېږي بلکې د افغانستان سره خپل سیاسي اقتصادي فرهنګي ډیپلوماتیکي اړیکې سمې کړي ځینې تروریستي ډلې ټپلې چې د دوی استخبارات او فوج پخوا جوړې کړي دي اوس مقابل کې کله کله استخباراتي او کله هم د خلکو احساسات راپورته کېږي ځکه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب ده ظلم د پاکستاني اتباعو باندې مقابله کوي حملې کوي دا ټول دوی په افغانانو تور لګوي چې دا خپله یوه لویه ستونزه ده که دوی غواړي چې د دوی د هېواد اقتصاد سم شي باید د افغانستان سره رښتینې دوستي وکړي موږ د ډیورنډ د فرضي کرښې غږ هېڅکله هم تر اوسه پورې نه ده جګ کړی ځکه موږ په داسې وضعیت کې نه یو خو دوی دا نیمه پیړۍ کې چې زموږ هر حکومت ته وړاندیز کوي نارې کوي وړاندې راځي اغزن سیمې تېر کړی چې دوی باید پوه شي دا د حکومتونو دنده نه ده چې د ډیورنډ د کرښې په سر باندې یا نوی تړون وکړي او یا هم تجارت او سودا وکړي دا د دواړو خواو د ورونو قومونو چې دواړه افغانان دي دغو حق ده چې په دې هکله به تصمیم نیسي نو ښه به دی چې پاکستان دغه وروستیو کې چې کوم دریځ د افغانستان په هکله نیولی ده دې ته باید جدي بدلون ورکړي دا د سیمې هېوادو د مرکزي اسیا هېوادو زموږ د ګاونډیو د افغانانو د ټولو په ګټه تمامېدی شي او زه باور لرم لکه زموږ تیرو ټولو ولسمشرانو چې پاکستان ته سفرونه کړي او دا یې ورته ویلي چې زموږ سره سمه دوستي وکړي ستاسو سیاسي اقتصادي اجتماعي وضعیت په بدلون کې به ډېره ګټه وکړي متاسفانه چې دوی خپلواک نه دي د خپلو بادارانو په ذریعه پخوانۍ ستراتیژي ته ادامه ورکړي بله بله اندر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي چې پاکستان غواړي چې د خپل روان اقتصادي وضعیت تړاو باندې هلې ځلې وکړي خو فکر نه کوئ چې له پاکستان څخه به ورته افغانستان له ازبکستان څخه به ورته افغانستان ډېر په ښه بیه باندې تمام شول دا چې پاکستان په کراتو په دغه برخه کې ستونزه یې زېږولې دي او لا هم دغه ستونزو ته ادامه ورکړې ده پاکستان لپاره افغانستان ښه لاره کېدلی شي که نه ازبکستان پاکستان او د مرکزي اسیا د ټولو هېوادو یوازې ازبکستان نه په منځ کې افغانستان بهترینه ترانزیتي لاره ده چې دا نه یوازې اوس دا په تاریخ کې د ورېښمو لاره وه او جنوبي اسیا ته همدا افغانستان ده که د چین د لارې ډېر په ګرانه بیه تمامېږي نو د افغانستان اوسنی حکومت هم باید فکر وکړي چې څنګه سیاسي تعامل له نړۍ سره ښه کړي او په رسمیت وپېژندل شو ځکه کلونه کېږي چې د افغانستان د امنیت لپاره ډېر هېوادونه منتظر دي اوس چې امنیت راغلی باید نور هغه سیاسي تعاملات او د حکومت په رسمیت پېژندنې مسایل چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت دی اساسي قانون لري د افغانستان بهرنی او کورنی سیاست د اساسي قانون له مخې نړۍ ته اعلان شي زه باور لرم چې افغانستان به په سیمه او نړۍ کې یو ډېر پرمختللی هېواد او د ښه اقتصاد لرونکی شي موږ پورې هم اړه لري چې څنګه موږ د دغه ترانزیتي لارې نه ښه استفاده وکړو دا منم چې له دې نه به پاکستان او نور د جنوبي اسیا هېوادونه ډېره ګټه پورته کړي حتی په دې کې روسیه او اروپا راګډېدلی شي خو په ټوله کې د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو چې موږ څومره ستونزې لرو موږ باید خپل وضعیت په پام کې ونیسو او هلې ځلې وکړو چې دغه لاره زر پرانیستل شي دا چې د پاکستان اقتصاد څومره ښه کېږي دا هم هغه ګاونډیان چې زموږ څنګ کې دي او اقتصاد یې ښه وي زموږ په اقتصادي برخه کې اغېز درلودلی شي موږ نه غواړو چې د یو ګاونډي اقتصاد هم خراب شي ځکه چې زموږ اقتصاد هم ورسره ټکنه کېږي بلکل اندر صاحب یو بله مسلې باندې هم چې دوی بحث کړی دی هغه په امن فضا کې ترڅنګ یې په سوله ییزه فضا کې د دغو هېوادونو ترمنځ هغه کې اقتصادي مسله دی که نورو بحرانونو د حل په تړاو باندې بحثونه شوي دي مطرح شوی دی
سوله ییزه فضا څومره د پاکستان له لورې په کراتو له منځه وړل شوې ده؟ دا چې امارات په کراتو په دغه برخه کې ټینګار کړی دی د خوراکي درلودلو په برخه کې، د ښه تعامل درلودلو په برخه کې، اما برعکس همیشه دغه فضا د پاکستان له لورې له منځه وړل شوې ده. ښه که موږ د ازبکستان هېواد په پرتله وګورو، ازبکستان که څه هم اوس هم نیمه ازادي اخیستې د روسانو تاثیر لاندې هم ده، او په دې وختو کې امریکا هم ډېر اړیکې ورسره نیولې دي، نو هغه هم خودمختاري ټوله نه ده خپله کړې، خو بیا هم په تېرو 50 کلو کې زموږ سره پوله خلاصه پکې ده، د افغانستان له هر حکومت سره مرسته کړې، د افغانستان له خلکو سره ښه وضعیت کړی ده، د افغانستان هغه د اوسني حکومت مخالفین چې هلته تللي دي هغو ته اعلان کړی چې تاسو د سیاسي فعالیت نشئ کولی. نو پاکستان بیا داسې نه ده، پاکستان کوشش کوي چې په افغانستان کې څنګه یو ځل بیا د جګړې لمبې بلې شي او په افغانستان له وضعیت نه دوی بیا کمیشنکاري ترلاسه کړي، پردۍ پروژې راولي. نو د ازبکستان سره ډېر توپیر ده، خو موږ بیا هم په دغسې حالت کې یو چې د ډېرې اوږدې جګړې څخه راخلاصوي یو. موږ د ټولو ګاونډیو نږدې اړیکو ته موږ اړتیا لرو. دوی باید پوه شي چې د افغانستان پرمختګ د دوی په ګټه تمامېدلی شي، خو که چیرې فوجیان او استخبارات یې له خپلو بادارانو نه نورې نوې پروژې وانخلي، د پاکستان سره موږ د ښو اړیکې غوښتل یو. د پاکستان کې زموږ ډېر افغانان او ډېر کډوال پراته دي، دوی باید د یوې ښې دوستۍ د هغه چې د حقوق د بندول د لارې نه له موږ سره مخکې راشي. ډېره زیاته مننه ژوندی سکندر صاحب دا چې بحث کې مو ګډون وکړ. مننه، ښه ورځ. مننه.